الګه جګړه مکه وای راشه زما یو خبره وره دې چل کنه زما سره یو دوه سیزن یو دنیا ده او بل اخرت دی نو تل د دنیا در کوم کو اخرت دنیا راکا دا دنیا خشه دی مال د اخرت راکړه دا بس دې چل د اخرت واغست خو الګه ور سوچ پکې وکا نه بس صحیح دی دا بس ټیک شو دې چلو کې کنه چې ته د دنیا والا او ته د اخرت بس تاسو زه او ما هم به ان شاء الله په دې ځای دوباره ملاوي چې تاسو څه چل کړی ټیک ده بس دې تاسو صحیح ده ودرېږه دا کاغذ چې کومه چې په دې کې څه لیکل دي اللہ کی بتائی گئی راستے پر چلو نماز قائم کرو الکا آو دی منز لورزما یاره یو هم د منیجرانو نه پوزې لرالو اوس به زه ایماندار کس کم ځای ګورمه خو زه صحیح ده زه چې چل کومه ګولکه دا سړی خو ما ته ډېر ایماندار ښکاري زما په خیال اوس یې چېرته مونځ وکړو او زما په سترګو خو ډېر ښو لګېدو هیلکه دې خوا راشتو یاره ته ما ته لږ ایماندار ښکارې زموږ یو سوپر سټور دی په هغې کې د منیجر ضرورت دی نو که ستا خوښه وي زموږ سره منیجري کوه مونږ به یې له 50,000 روپۍ میاشت درکړو څه تاسو ما له 50,000 روپۍ راکوئ صحیح دی ځه د سبا نه به زه کار له درځمه ورج دا کاغذ وګورم چې په دې کې څه لیکل دي زندگی نہیں ملے گی دوبارہ کھل کر جیو عیاشی کرو په دې موبایل کې یو گیم دی زما چې دا پیسې ورته وکړم چې ډبلې کم پې نو مشهور ځایونو ته پې لاړ شم چکر به پې ووم او انجویمنټ به ځان له وکړم هلکه څوک خوش دی نه یوازې ښیم دې ګیم ته مې پیسې کړلې چې ډبلې کم پې اوکې دا اوس په پې ډبلې کړم زه زبردست پیسې مې پکې وګټلې ماشاءالله ولکه زه خو تباه شوم پیسې خو مې واپس وبایللې خدای پاکه ښه مې پیسې پکې ګټل وې په بره شی ته خو اوس بیا په کته راغی زه خو تباه شوم پیسې خو مې وبایللې السلام علیکم څنګه چل دی الګه څنګه چل دی ورځ خو په خیر تیر وته څه چل خو کو زما ورځ خو ډېره خرابه تېروته ټولې پیسې مې په جوارۍ کې وبایللې او اوس راته یو شی هم نشته دی ها او ستا ورځ څنګه تیر وته یاره جي په ما باندې خو دا ورځ ډېره ښکلې ووته خپل مونځونه او دسونه مې پکې وکړو او ما ته خو پکې نوکري میلاو شوه زما 50,000 روپۍ تنخوا ده زه خو ډېر زیات خوشحاله یم ها ګوره کنه دا خبره ټیک خبره ده تا چې د اخرت انتخاب وکړو نو الله پاک ته دنیا هم درکړه او اخرت یې دلم درکړه او تا صرف د دنیا انتخاب وکړو نو الله پاک ته نه دنیا درکړه او نه د اخرت درکړو موږ ټول خلکو له پکار دي چې یاره موږ د اخرت انتخاب کو نو چې موږ د اخرت انتخاب وکړو الله پاک په موږ دنیا هم راکړي او اخرت هم راکړي